دنیا غواړم په دې عمل سره نه ته به دا عمل د الله د رضا دپاره کې د ثواب د ګټلو دپاره به کې د آخرت د ګټلو دپاره به کې که بیا پکې دنیا راله او الله دله دنیا هم درکړه او دنیا که آرام د ته میلاو شو دنیا که نعمتونه د ته میلاو شو د الله د طرف نه ده خو مسله د هغه سړي ده چې د نیت صرف صحیح صرف دنیایي بس لکه اوس یو سړی د علم زده کوي ولې علم زده کوي لکه بس دې دپاره چې ما ته غټې غټې ډګریانې میلاو شي او زه پکې پی ایچ ډي وکړم او زه دکتورا وکړم او زه ماجستیر وکړم او بیا به زه قاضي شم او بیا به زه پلاني اداره کې شم او هلته محکمه کې به شم زما به په لکو تنخواهي زما به په زرګو تنخواهي ماله به الله شهرت راکړي زما د نوم سره به فضیلت شیخ لګي دکتور به لګي دا به لګي دغه به لګي دا خو ټول دنیوي خبرې شوې نه ته علم وکړه په دې چې زه الله راضي کوم که په دې سره ماته دنیا میلاویږي او که نه میلاویږي داسې علما شتي ګورئ داسې علما شتي چې علم یې کړی دی ښه ډېر او ښه غریبانان دي داسې ډېر زیات دی زموږ په ملکونو کې به یې ډېر دي حالانکې ښه ډېر علم به یې کړی سره د هغه ډېر علمه سم د غربت ژوند هغوی بیا هم خوشحاله وي وجه دا دی چې هغوی دا علم دې ورځې له نه و کړی چې موږ په دې باندې څه ګټو موږ په دې باندې دنیا نه هغوی دا علم دې له کړی چې الله رانه راضي شي باقي دنیوي مسایل دي ته خو روان دي کله به رزق پراخي کله به تنګي کله الله داسې وکړي چې یو سړی د علم یې وکړو په دې علم سره د اوچتې مرتبې ته ورسي الله سره د دې مرتبې سره د هغه رضا چې د الله رضا غوښته او آخرت سره د دې آخرته دله دنیا م ورکړي غټ مقام وله ورکړي غټ عزت وله ورکړي لوی شهرت وله ورکړي لویه تنخواهي لویه یعنې لوی نعمتونه وله الله ورکړي دنیا به سمه پراخه کړي هېڅ خبره نه ده او د الله نعمتونه دي د هغه مقصد بنیادي هغه دا نه و چې زه په دنیا ګټم خو الله دې سره ورسو نو ځکه ټولو وروڼو ته او خویندو ته دا نصیحت چېرته به په نیک عمل باندې صرف دا اراده او نیت نه ساتئ چې زه دا دې دپاره کوم چې ماته په دنیا میلاو شي او که دنیا دپاره دې کو الله به دله دنیا درکړي نور د عمل دې برباد دی په دې تمه به نه اوسي چې آخرت کې به بیا الله مله اجر راکوي آخرت کې څه نشته هسې الله سبحانه وتعالی سوره بقره کې یو مثال بیان کړی هم دی کم خلک چې د ریاکارۍ د لاسه د الله په لار کې خرچې کوي لکه صرف دې دپاره کوي چې څه شي خلک زما صفت وکړي او یا زه مشهور شم او خلک راته غني ووایي او خلک راته سخي ووایي د دې خلکو هسې مثال الله ذکر کړی دی د دې عمل مثال كالذي ينفق ماله رئاء الناس یو سړی دی مال لګوي د ریاکارۍ دپاره نه ایمان یې په آخرت نشتي په الله نشتي د ایمان د لاسه یې نه لګوي فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا الله وی د دې داسې مثال دی چې یو کاڼی دی او په هغې باندې له پاسه دوړه پرته ده په کاڼي له پاسه څه ده دوړه ده او باران راغی چې باران راغی دوړه څه شوه ټوله صفا شوه ختمه شوه فاصابه وابل فتركه صلدا کاڼی چې مهین پاتې شو در د هغه عملو د ریاکار هغه چې ده ورته لویه ډډه لګولې وه چې په آخرت کې به دا وي او زه به ټیش وکړم او دنیا به مې وګټم او آخرت به ورلم الله راکړي الله وی بس داسې مثال وي لکه دغه دوړه پرته وه باران چې راغی بیا یې شونه باران ولې د ده د هر څه ختم کړو وجه دا و چې هلته د ده عمل جړله مضبوطه نه وه د عمل جړله څه ده هغه مضبوطه نه وه بیا په دې پسې الله مثال د هغه خلکو ذکر کړی دی چې کوم د الله د رضا دپاره مالونه خرج کوي کمثل جنة بربوه
أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. الله وی دغه داسې مثال دی چې یو باغ دی په دنګ علاقه باندې دی، په دنګ ځای باندې دی. که ډېر باران راوورېدو نو بیا خو میوې دوچنده ورکوي، او که باران نه وي نو دا نری پشم ولم څه دی، هغه ولم پوره دی. نو د مؤمن که د نری پشم څه دی، معمولي عمل. معنی دا ده د مؤمن چې کله اخلاص پکې او د الله دپاره معمولي عمل وکړي، الله وي بیا هم فایده مند دی. که ډېر عمل یې وکړو ډېر فایده مند دی. که دغه دنګ ځای باندې چې دا کوم باغ دی، که په دې باندې په شړق باران راوورېدو یو خو دوچنده میوه ورکوي، او باران که د سره وي نه، دا پرخه چې پرې پرېوځي، دا نری پشم چې پرې راورېږي، دا شبنم، دا هم دې لپاره څه دی، دا هم کافي دی. ورسېدې په دې خبره کې اخلاص، عمل کې اخلاص پکار دی. لږ عمل دی خو چې دا خالص د چا دپاره وي، چې دا خالص د الله دپاره وي، چې د الله دپاره و دا لږ عمل ډېر دی، او چې د الله دپاره نه وي نو دا ډېر عمل دی برباد دی. وحبط ما صنعوا فيها. قرآن کې الله بل ځای کې دا خبره کړې ده، من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه. څوک چې آخرت غواړي، الله وی موږ به وله ښه ډېر آخرت ورکو. ومن کان یرید حرث الدنیا، څوک چې د دنیا فصل غواړي، د دنیا دا میوې غواړي، د دنیا دا مزې غواړي، د دې دپاره لګیا دی، نؤتیه منها، الله وی دا دنیا به وله ورکم. هو وما له في الآخرة من نصيب، او په آخرت کې به څه نصیب نه وي. نو یو سړی ځان ستړی کړي او ستړی کړي، او په آخرت کې بیا هېڅ هم نشي، هر څه خالي پراته دي. حالانکه د ډډه لګولې ده چې وایي ما دا کړي ما دا کړي، هېڅ هم. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. څه چې کړي دي هغه برباد، او څه چې کړي دي هغه بېکاره. ولې ځکه چې نیت نه و، بنیاد نه و. نو د خپلو اعمالو دپاره بنیاد برابر ساتئ. همیشه دا نیت چې د عمل د چا دپاره دی، د الله دپاره دی. او الله به دله ګورې دا یاده کړه چې د الله دپاره دی عمل کو، د آخرت دپاره. الله به دله آخرت هم درکړي او الله به دله دنیا هم درکړي، دواړه به دله الله درکړي. او چې صرف د دنیا دپاره لګیا وي نو صحیح د دنیا به دله الله درکړي، خو هغه ابدي ژوند، هغه لوی ژوند، هغه تلي د اعمالو او هغه هر څه د آخرت، هغه ټول د نه لاړو ختم شو. نو په دې باندې څه کوي، مقصدي ژوند خو زموږ هغه دی، آخرنی دا خو نه دی. دا اولنی ژوند چې کوم دی دا د دنیا ده، دا خو یو څو کاله دی. زه په دې کې سخته مونږ تېره کړه، په دې کې مونږ سخته تېره کړه، هم څه خبره نه. خو چې یو سړی د آخرت هغه ژوند یې تباه و برباد شي، او هغه ژوند به په سختو کې شي، نو دا څومره بدبخته سړی دی. نو الله دې زموږ په عملونو کې اخلاص پیدا کړي، او زموږ نیک اعمال دې الله ټول د خپل ځان دپاره وګرځوي. ځکه به سلف صالحینو د دین مشرانو خپل اعمال پټ ساتل. ها اوس بعض اعمال دي داسې دي چې هغه پټ نه ساتلی کېږي، خو کوشش به هغوی دا کوي چې خپل اعمال به هغه به پټول، ځکه چې د الله دپاره کوي خو الله خو ویني. یو سړی په شړه ځمکه باندې ولاړ دی او الله ته لاسونه چوت کړي جاړي، خو الله یې ویني که نه. ګوره هغه اووه قسمه خلک چې د عرش په سوري کې ودرېږي، یو پکې څوک دی؟ ځان له یوازې الله رعایت کړي او څه شي، په ژړا شي. ولې داسې وي چې ذکر الله خالیا، ځان له الله رعایت کو، یوازې ناست و په ژړا شو. وجه دا ده چې یوازې ناست دی په ریاکاري نه صفا دی، که ذکر جاړي. و چې د خلکو په مخ کې جاړي نو کیدی شي د الله دپاره او کیدی شي ریاکاري. د خلکو په منځ کې اوس هېڅ پته نه لګي، خو چې ځان له یو سړی په کمره کې ناست دی توره تیاره کې، او خوا کې څوک نشته، او یو الله یې ویني،
او دی جاړي د الله د یېرې نه دا خو یقیني ده چې دی د الله د یېرې نه جاړي ریاکاري نه صفا عمل دی ولې د تهجد ډېر اوچت عمل دی د شپې د لمونځ ولې ډېر اوچت عمل دی وجه دا چې دا د ریاکاري نه صفا دی هم بعض خلک کوشش کوي په دغې کې هم ریاکاري کوي خو نور د عمل پټ عمل دی بعض زموږ د پښتانه کې داسې شتي عمل غریبانان لږ وکړي بیا هغه هم سهار له بیانوي ناستي راپاڅېدلی وم او زه ولاړ وم الله ته او ما دا وکړو او ما دغه وکړو او بعض وایي د بعضو دا مطلب دی چې که څوک نیک عمل کوي نو ما ته یې څه که ما ته یې بیان که اوس ته دا وایي چې یاره سړی دا پلاني نیک عمله دا به ښه سړی نه نو موږ خو داسې ښه عمل ونه لید یعنې مطلب دی چې عمل به کوې نو ټولو ته یې څه که ټولو ته یې اعلان وکړه داسې مشران تیر شوي دي د دین او اوس هم شته الحمدلله داسې دینداره چې خپل کور والا ته هم اکثر نه خبره چې دی نفلي روژې نیسي خپل کور والا ته نه خبره او د شپې تهجد نه څوک خبرېږي هم نه هېڅوک دی او څوک خلک به هلې خبرېږي بهر چې ته یې خبرې چې ته یې خبرې خو خبرېږي که نه یا مثال کې یو موقره لا جدا خبره ده په سفر باندې وي ملګرو سره وي سدیس ځای کې چا ولید او جدا خبره ده خو نور چې سړی په کور کې تهجد کوي بهر دنیا د ده نه څه خبرېږي داسې ده که نه ده خو چې اوس دی په زور خلک خبروي نو هغو بیا خود به خبرېږي نه نو اعمال خپل پټ ساتئ لږ ډېر عمل من کوو والله زموږ د عمل ته زه وګورم زه کله نه کله زه تاسو به ښه خلک یې انشاءالله خو زه خپله خبره کوم زه ډېر انتهایي کمزوری یم ډېر کمزوری بنده یم د الله زه چې کله د خپلو اعمالو ته وګورم که نه او د دیندارو خلکو ته او د دین هغه مشرانو ته وګورم نو زه ځان ته یم مړه ته په کومه دنیا هغه په کومه دنیا ته په مشرق کې هغه په مغرب کې دومره لویه فاصله ده زما او د هغو په منځ کې تاسو به ښه خلک یې ستاسو خبره نه کوو څوک چې دا خبره په ځان نه دغه کوي خو زه خپله خبره دا کوم چې زه کمزوری بنده ده لږ ډېره بندګي د الله کوم او دا هم روالم او د دنیا دپاره یې کوم او خلکو ته یې بیانول شروع کوم او زما چې روژې په پلانې ورځ او زه چې تهجد دومره رکاته کوم او زه دا کوم او جاړم د الله د یېرې نه او دا کوم او دغه کوم دومره پیسې مې ورکړې نو دا لږ ډېر عمل دغې ته موږ ډډه لګولی چې رکه په دې لږ ډېر عمل هم الله وبخي او الله را باندې رحم وکړي دې دلاسې هغه هم روالو خلکو ته بیا بیانول شروع کړو نو پاتې څه شو نو د الله سره رازونه ساته رازونه ساته بعض خبرې داسې چې خلک رازونه ساتي لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې راځي هسې دا خو د هغوی خو ټول ژوند داسې و خو داسې یو مثال ابوبکر صدیق رضی الله عنه سحر مونځ چې به هغه وکړو او خلیفه وګورئ ها خلیفه سحر مونځ چې به هغه وکړو نو بیا به چېرته تو خو څوک ترې نه و خبر نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما وی چې زه ورسره یو ورځ پسې زه شاته لګم چې دی چېرته ځي هغوی زه پسې ولګېدم پټ ابوبکر صدیق په زمانه خبر نه و نو د مدینې د کورونه لږ داسې بهر ته ووتو لاړ و هلته یو خیمه لګېدلې وه خیمې ته ورننوتو څه وخته پورې هلته وو او بیا د هغه ځای نه ابوبکر صدیق ووتو خو ځای ونه لیدم عمر بن خطاب وایي زه بیا ورننوتم دغه خیمې ته چې ورننوتم په هغې کې یو بوډۍ ښځه ناسته وه مشره ښځه مشره ښځه وه وړنده وه وی ما ورته وایي چې سلام مې واچو وی جواب یې راکړ ما چې دا کس دلته چې راځي دا ته پېژنې وی چې نه خو نو دې څه کوي دلته راځي ته وی راته وایي چې دا د الله یو بنده دی نور یې نه پېژنم خو هر سحر راځي او دلته ماله ناشته تیاروي او دا ځای راته صفا کوي او بیا ځي نور پېژنم نو څوک دی خو د الله یو بنده دی
عمر بن خطاب په ژړا شو ابوبکر ته داسې ځان له ووایي ابوبکر وایي وروستني خلک دې ستړي کړو وروستني دې ستړي کړو معنی دا چې که ډېر موږ محنت وکړو ځان به ستړی کړو تا ته نظر رسو داسې رازونه خلک د الله سره ساتي او دا درته ووایم چې څوک ځان پټ ساتي الله یې ځلوي الله یې راښکاره کوي او دا چې ځان راښکاره کوي الله یې ښه شرموي نو ځان به راښکاره کوي نه ځکه حدیث کې راځي چې د الله کوم بنده ډېر خوښي هغه بنده د الله ډېر خوښي العبد التقي الخفي النقي درې صفات راغلي دي ها التقي الخفي النقي التقي څه معنی ده تقوادار النقي څه معنی ده چې زړه یې صفایي مسلمانانو ته زړه صفایي الخفي چې ورکي صحیح ورکي څه معنی چې ورکي یعنی څوک یې نه پېژني چې وایي دا هم یو غټه مرتبه کې دی په دین کې ځان پټ ساتي ابلز مې دا خبره د امام احمد بن حنبل رحمه الله چې مخې ته راغله که نه چې امام احمد بن حنبل رحمه الله یو پیر بازار ته راوته یو علاقې ته تللی ولته بازار ته ورغی سامان یې اخیستو کور د خوراک نو ابوجي یې را په شا کړی ور روان و یو کس ولید هغه وپېژندو اواز یې کړو دا وایي امام احمد بن حنبل او خلک رامات شو ټول خلک رامات شو او یو ځای نه و د بل ځای نه و ګڼه جوړه شوه سمه یو ورته امام صاحب بوجۍ ماله راکړه بل ورته ماله بوجۍ وایي د هغه د مخ دا رنګ بدل شو د غوسې نه او بیا یې خوښې وي موږ ځان له ګناهګار کمزوري خلک یو دا خو راباندې الله پرده راچولی دی دا خو الله په موږ باندې پرده راچولی دی نور خو موږ کمزوري ګناهګار خلک یو دا خلک راپسې ورځي کې را جمع شي خفه شو په دې خبره او موږ کمزوري یعنې امام احمد بن حنبل چې دا وایي چې زه کمزوری یم او موږ د الله ګناهګار بنده موږ ته که چا وایي چې یاره دا کمزوری بنده موږ ځان ته کمزوری کله څوک وایي زموږ خو د بعضو په خوله باندې دا ټکې راوي د پلاني نه سیمه د پلاني نه خیمه او بیا چې پکې درس ته کیني دا خو بل ته وایي ته کې دینداري ته رارسي ما ته ته زما په شان کولی شي یعنې ځان ته په یو سم دغه دی چې زه څوک یم نو د الله هغه بنده خوښي چې هغه پټي اعمال یې پټي او دیم بس ورک ونته کیسو کې پیژني هم نه چې دا هم یو ولي الله دی